د ادمخورانو بهترینه کهاني چې څنګه د انسانانو غوښې خوري. یو ځنګل پاټ وښی چې په هغې کې یو کس ډېر یریږي او د چا نه منډې وهي چې شاته نه یو کس دی الال کې او د خپونې ونیسي او راښکي. نو په دغې ځنګل کې سهار یو فیملي وښی چې خپل ګاډي کې راشي دغې ځنګل ته پکنیک منولو له. په دې کې چې کوم سړی وي د ده همیشه خواهش وي چې زه خپل فیملي له په خپله کانا پخه کړمه. په دې کې د یو زوی وي او یوې لور وي او یوې کوروالی وي. نو دی خپل فیملي سره کانا پخه کړي او خپل لور ته وایي چې ته کانا وخوره. لور یې ورته وایي چې زه خو اوس وږې شوی نه یم، زه اوس کانا نه خورم. دا پلار یې ورته غوسه شي خو خیر دا لور یې ډېره بدتمیزه وي، دا کانا ونه خوري او دې ځنګل ته لاړه شي، په ځنګل کې چکر وښیي. په دې کې د خپل فیملي سره ناست وي. یو ټرک کې یو دوه کسان راشي چې د شکل نه ډېر زیات خطرناک ښکاري. د دې فیملي نه تپوس وکړي چې تاسو زموږ ملګری خو نه دی لیدلی، زموږ ملګری غیب شوی دی، یعنې هغه ملګری چې کوم بېګا په شپه کې چا په ځنګل کې الل کړی. او ده ورته ووایي چې نه موږ ستا ملګری نه دی لیدلی. ته کوشش کوي چې زه په څه طریقې سره دا کسان وځغلوم، ولې دا د شکل نه خطرناک ښکاري، هسې نه زما فیملي ته څه نقصان ورسوي. په دې کې دې کس ته یو زوی رامخکې شي، دې کسانو ته چاکلیټ آفر وکړي چې چاکلیټ واخلئ، دا یو ترې واخلئ دا بل یې وانخلي. هسې په دې پارټ کې به څوک چاته چاکلیټ آفر وکړي چې هغه ته وګوري چې دا خو شکل نه خطرناک غونډاګان ښکاري. خو خیر دی ورته چاکلیټ ورکړي. په دې کې رده دا لور راشي، دا دواړه کسان دې لور ته ولا ډېر په بد نظر ګوري. دا پلار یې څه طریقې سره دا کسان د دې ځای نه کوشش وکړي او وځغلي چې دوی لاړ شي. دی راشي خپل فیملي سره کښېني او کانا انجوای کوي. بیا د ځای نه دوی خپل سامان پیک کړي او روان شي ځي ښار طرف ته. په دې کې مخې ته دغې هلکانو دا ټرک خراب شوی وي او دوی دواړه ولاړ وي. دوی ته لاس ورکړي چې دوی ودرېږي. دوی ته ووایي چې زموږ ټرک خراب شوی دی، تاسو مهرباني وکړئ موږ د دې ښاره پورې بوځئ. دا کسان ډېر یېرېږي. دوی وایي چې نه موږ تاسو نه شو بوتلی. دا فیملي دا ښځه چې کومه وي دا ورته ووایي چې نه موږ دوی نه شو بوتلی. دا کس ورته ووایي چې که تاسو زما د ګن نه یېرېږئ زه خپل ګن به ځان سره کړم، تاسو صرف زما دا ملګری ځان سره بوځئ او زموږ ټرک خراب دی چې دی مکینک څه طریقې سره راولي. خو خیر دا سړی مجبوره شي. دی ورته ووایي چې ټیک ته بس د هلک کې زموږ سره کښېني. د هلک راوخېږي او د دوی سره په ګاډي کې کښېني او ګپ شپ ورسره لګوي. خو دی دا ګندې نظر باندې دغې جنۍ ته بار بار ګوري. نو دا فیملي ته لږه ګبره غونډه شي. په دې کې د دې هلک سره نوټبوک وي چې دی دغه ریډ کوي. نو دا هلک والا دا د لاس نه واوري، دی چې دا نوټبوک وګوري او غور سره چې ورته خیال شي. نو په دې کې راته د ملګري هینډ رایټینګ یې. دی ورته وایي چې دا خو زما د ملګري نوټبوک دی، تا سره څنګه راغی؟ دی نه مخکې چې ده ته څه نوره پته لګېدل وه دا کس راباسي او په مړۍ کې ولا چاړه ورومنډي او مړی کړي. په دې ځای کې وښیي چې اصل کې دا څومره چې شریفه فیملي ښکارېده همدا ادمخوران دي او دو انسانان وجني او بیا هغه انسانان پخوي او خوري. اصل کې دوی چې په کوم ځای کې ډینر کوو هغه هم د دوی هغه لکې بېګا چې وجلی و د هغه غوښې پخوله او هغه خوړله او د شکل نه ګوره خو خیال ورته وکړي دا څومره ښایسته ښکارېږي. خو په کپړو پسې چې وګورې د دې دوو کپړې د غونډاګانې وې او د دې فیملي چې وګورئ نو د شریفانانو وې. خو په اصل کې په کپړو پسې به د چا نه ځئ، دا ډېره خطرناکه فیملي وي. په دې کې د دې هلک ټوکړې ټوکړې کې او د مور چې دا راشي خپل لور لا د دې جنۍ له سترګې ورکړي چې دا د هغه هلک سترګې دي چې په کومو سترګو تا ته بار بار کتل. دا په توپه کې دا سترګې د جنۍ د ځان سره کېدي. دې هلک ورته ویلې چې دغه ځای کې مخکې کلي کې زما دوه خوریانې دي او یو مې نیکه دی. دا فیملي دوی روټۍ ته ناسته وي. نو په دې کې دوی ته بیلډور ګینټې وشي. د پاسې وګوري بهر کسان راغلي. دا پلار ته ووایي دا جنکۍ چې څوک پیل بجاوی دا دوی چې وګوري بهر فیملي راغلي هغه ته ووایي چې زموږ ګاډی خراب شوی دی، موږ له تاسو د یو شپې دپاره ځای راکوئ. په دې کې د دوه خوریانو کې د یو خور چې وي دا ډېره ښه وي. دا ورته ووایي چې ټیک ته خدا د بله چې وي دا لږه شکمنه وي. دا وایي چې موږ هسې څنګه ایره غیر خلکو له خپل کور کې شپې له ځای ورکو. دا یو خور یې ورته وایي چې ټیک ته راځئ.
کوي د دنه چې راشي نو تو روټۍ راوخي په ټیبل یې خي او دې میلمانو ته وایي چې تاسو کې نه زمونږ سره کانې ته عجیبه طریقه سره ګوري ولې چې تو د انسانانو په خوښو باندې عادت وي نو تو په داسې خوراکونو باندې څه کوي دلته کې دې تا جنې ډېر تپوسونه کوي نو تو ډېر زیات تنګ شي چې راشه ردي کسانو وجل خو زمونږ دپاره اسان دي دوه جنکۍ دي او یو بوډا دی نو تو څه طریقې سره کوشش کوي چې دا کسان ما مړه کولي تو آخر ډېر تنګ شي ردونه دو خپل یو بل ته وګوري او چاقوان باندې نظر کې چاقوان راوباسي خو په دې کې دې ورته یو بل کس راننوځي چې د هغه بیګ بول نوم وي او دوی ته خو پته نه وي چې په دې کور کې یو سړی وسرم دی او چې هغه پهلوان دی پهلوان ټایپ دی دو په دو عمله کوله خو د دې کس ته و چې دا عمله دو ترک کې چې اوس په دو عمله نه کولی چې دا کس خطرناک دی د مقابله کول چې دی هلک ګران دي دا فیملي ځان نه ډېر معصومانان جوړ دي بوله باله او دلته کې دا بل کس وښیي چې دی په موبایل باندې خبرې کوي په دې کې د دې کلي چې کوم شریف وي پولیس والا هغه راشي دلته وایي چې تا ته څه مدد پکار دی خو ورته د شریف سره نه لګي نو دی ورته وایي چې ما لا هېڅ مدد هم ستا نه دی پکار خو د په دې ټایم کې طبیعت ډېر خراب وي دی د خپل ملګري په انتظار وي دی اوټي وکړي اصل کې وي تله چې کوم چاکلیټ ورکړی په هغه چاکلیټ کې داسې زهر وي چې هغه انسان ورو ورو وژني او دلته کې دا رامیان چې کوم وي دا د فیملي سره وي دې کسانو لا د دوو هلک او جنۍ له هم دغه چاکلیټ ورکړي چې دا دوی به هم دا چاکلیټ وخوري دوی باندې به هم څه چلو شي دوی به مړه شي په دې کې دا جنۍ چې کومه وي د دې ارامیانو دا لور دا نشړبازې وي خو د دې نه پتلو کې دا سترګه وغورځي کې دا هلک هلته کې بار یو جنۍ دې ته ولاړه وي چې دا د هغه جنۍ سره خبرې کوي ځان له ګپ شپ لګوي خو په دې کې د دې خور راشي چې هغه ورته وایي چې موږ ستاسو د ټولې فیملي دپاره د کېدو نن سیټینګ جوړ کړی دی او راځئ د دې ځای نه چې تاسو ته موږ ستاسو کمرې وښایو او تاسو نن شپه زموږ سره ښه په ارام وکړئ توره دغه ځای نه لاړ شي په دې کې دې ټولو ته خپل کمرې رومونه ورته وښایي چې دې یو الګ چې کم دی په هغه کمره کې سملی چې کم الګ دو وجلې وي او دا جنې چې کوم وي دا برته جنې سره سملی او دا بل خزه خاون چې دوی ټول جدا یو ګیسټ روم ورکی چې تاسو په پدې ځای کې په دې کمره کې ود شي په دې کې چې دا خزه وي دا و خپل خاون ته وي دا یو فیملی دا مونږ دا فیملی نه وجني دا خاون وته وي چې دا غریبانان دي او د غریبانو په دې دنیا کې هیڅ نشتی دا په دې درتی باندې په دې اسمه باندې بوج دی دا خزه وته وي چې مونږ هم یو فیملی دا ډېر منې کې خپل خاون چې دا کسان موږ نه وژنو دا یو ښه فیملي ده او دا سړی وایي چې نه کو هر څه وي موږ به دا خلک وژنو او پرېږدو به یې نه ولې دا غریبانان دي دا هسې بوج دی او بل دی خپل رضوي ته ووایي چې دا پیک ټول چې کوم دی لږ په صحت کې غټ دی ته به دی نه وژنې دی به زه په خپله وژنم تو دې کې په دې جنکو باندې دا پارټ وښایي چې دا یوې جنۍ پکې ډېر شی میډلې ګټلي نو دا دې جنۍ ته وایي چې دا میډلې ما په تیراندازۍ کې ګټلې په تیراندازۍ کې زه دا ځای دی چې ما ته دا میډلې میلاو شوي دي دوی دواړه په یو کټ کې سملي یو بل سره ګپ لګوي او هلته کې چې د دې اروړ په دې کسانو چاکلیټ خوړلی د هغو طبیعت ډېر زیات خراب وي هغو له اوټې ورځي په دې کې به د جنۍ سلخانه کې جنۍ وي د الګ بار راوځي دی په هر اوټې کوي او د جنۍ په سلخانه کې اوټې کوي دی کې د سړي یو زوی راشي د سره لاس کې چاقوي چې دی په ده باندې حمله وکړي د طبیعت د چاکلیټ ډېر خراب کړی دلته کې د پلار چې وي د دوی د نکاح په تبرګۍ وي او دی مړ کړي او دلته کې کل سره په فایټ ورشي بیګ بول یو لم خاط ټډه مقابله کوي خو هغه چاکلیټ ډېر کمزوری کړی دی ولا اخره کې په سټ کې چاقو ورمنډي او بیګ بول مړ کړي دې کمرې ته راشي نو د پلار دې ډېر خپم شي چې تا ما ویلو چې ته به دا چل نه کې خو خیر په انعام په تور کې دله دا بیګ بول جبه ورکړي دوی یو بل د انسانانو چې څه شی ته کټ کړي هغه په انعام کې یو بل ورکوي او دلته کې دا جنۍ چې کوم وي دا د جنۍ سره ګپ شپ لګوي یعنې دا داسې جنۍ وي چې دا د جنکو سره مینه کوي دا د جیب نه چاقو راوباسي او دا جنۍ چې وژني دا ول د کور کې څه طریقې سره دا جنۍ ښکته وغورځي او دا چاقو ردي په خپه کې لاړ شي دا ډېره خفه شي چې دا خو په چاقو خوږ شو پته نه وي څه غلطۍ کې او خبر نه چې په دغه چاقو دا جنۍ وژله دا ولې دا خپه وتړي دا په بیا هم کوشش کوي د وژلو په اخره کې پیړه دغه شي چې دا خو ډېره ښه جنۍ ده او دا زه ولې وژنم دا زر بار راوځي رامنډه کې چې زه دې له فسټ ټیټ راوړم دې له خپله پټۍ وکړم او په دې باندې څه د خبرو اواز ولګي چې دا کله لاړ شي هلته که خبرې اوري نو د دوی هغه آرمي سره د دې سړی خپل ښځې سره لګیایي یو بل سره خبرې کوي نو دا چې وګوري چې ردو ته ګاډه خو بلکل ټیک ټاک دی دوی ولې وایي چې زموږ ګاډی خراب دی دا په څه طریقې سره د دې ګاډي ته وروخېږي چې دا پکې وګوري
خوري د دې هغه بیگ بول او یو پکې هغه رور پروت وي د هغې غوښې پکې کاکړې پرتې وي چې دا وګوري دا ورته حیرانه شي دا فیملي خو خطرناکه دلته کې دا جنۍ په هغه سلخانه کې سترګه ویني دا چې د خپل نیکه کمرې ته کله ورمنډه کوي نو هلته کې نیکه هم هغه کسانو وژلی وي دې جنۍ ته پته ولګي چې اوس هم په ډېر سخت عذاب کې یو په مشکله کې یو دې کې دا کس راشي او دا جنۍ ونیسي په خولې ور لاس کېږدي او راښ کوي کرسۍ باندې وکړي خپل ښځې ته وایي چې دا ته مړه کړه ښځې ورته وایي چې نه زه خو دا نه وژنم دی ډېره مجبوره کړه چې نه دا ته مړه کړه خو خیر ښځه ورته وایي چې زه ټیک ته زه یې وژنم خو په دې کې د بار نه یو تیر راشي او د ښځې د مرۍ نه آرپار شي جنۍ ته پته ولګي چې دا خو جنۍ په تیر وویشته ولې چې په تیراندازۍ کې هغه ډېره مخکې ده او هغې ما ته خپله ټوله قصه کړې وه چې په تیراندازۍ کې ډېره مخکې ما ته ټولې مډلې میلاو شوي دي دا ډېره سخته غوسه شي ده وایي چې اوس په دا موږ نه پرېږدو ده وله دا خور او چرکې چې داسې طریقې سره دا جنۍ راشي او دقه موږ ونیسو دا خور نه وله ګوته هم کټ کړي دا ډېرې چغې وایي خو دا په څه طریقې سره بار خپل کړکۍ ته کمرې ته وروخېږي او د هغه طرف نه بار راوځي ردې په دې زوی باندې چاړه کېده چې زما خور پرېږده خو دلته کې دا سړی ډېر ظالم وي دی ردې خور نه پرېږدي دې زوی ته هم پته ولګي چې زما د پلار په مخ کې زما څه هېڅ هم حیثیت نشته دی دا د خپل خور دپاره مجبوره شي او دا هلک پرېږدي دا دونه ظالمان چې دا دواړه خوریانې ونیسي او په کرسو پسې وتړي او ټارچر کوي خو دې ته راتلو نه مخکې یو پولیس والا ته ټلیفون کړی چې داسې زموږ په کور کې حادثه ده ته ځان راورسوئ چې قصابي دا یو نه ژبه کټ کړې او هغه ژبه ځان له پرای کوي چې زه دا ژبه وخورم دقه دلته کې دا جنکۍ هم ډېرې جاړي چې موږ به څوک خلاصوي دا راشي دا ژبه راوړي په خپله هم خوري او دې جنکو هم خوله هم ورکوي چې تاسو دا ژبه وخورئ او دا ستاسو د بالکل ژبه ده دو ډېره ټارچر کې دا دې جنۍ نه دی دا ګوته هم کټ کړي او ګوته ترې وخوري په څه طریقه باندې دا ژبه خوري خو دوی نه خوري دا جنۍ ورته وایي چې ستا لور خو جنۍ ده او د جنکو سره مینه کوي د پلار ډېر سخت غوسه شي چې زما لور څنګه جنۍ ده او د جنکو سره مینه کوي د دې موقع نه د فایده چته کې دا جنۍ د خپل ځان کولاو کړي او دا رتې سړي په سترګه کې چاړه ورمنډه خو د قصایت په دې ځای کې پته ولګي چې د خپل سترګه په خپله راوالي او وخوري او دوی ته ښه ویریږي چې دا خو سم درنده دی په دې کې هغه هلک راشي ګن ورسره په لاس کې وي او په دې سړي باندې ډزو کې رده دا اوږه ولګي خو دی بچي او دلته کې ډېر د سره په فایټ ورشي او هلته کې دا یو جنۍ چې وي دا د هلک سره په فایټ باندې ورشي دی باندې کچن ته لاړ شي کچن کې او ګرمې چوله باندې د ده لاس کېږدي او دلته کې ورسره ګرمې ګرمې بوی هغه راته په دې مخ ور واړی په دې هلک باندې نو دلته کې دا هلک چې وي دا ډېر کمزوره شوی خو دا وله په څه طریقه مرۍ ماته کوي او هلته کې چې دا هلک وي دی په دې کس باندې ډېر باري پرېوځي خو دی چاقو راوالي او د هلک په سر کې ور خښ کې نو دا هلک مړ شي دې ځای کې دا جنۍ راشي دا سر ته ورګوي چې ودرېږه زه تا ته چل وښیم او دغه سړي سر له راوبخئ او سړی وغځئ خو په دې کې اوس صرف یو جنۍ پاتې چې جنۍ د شاته نه راشي او ردې په دې خور کې په ملا کې چاقو ورومنډي دا چې وګورئ دا ډېره سخته غوسه شو چې دی خو زما خور مړه کړه او موږ پوره فیملي ختمه کړه خو تا په دې کور کې څومره ماپیانې غواړي خو دا یې نه پرېږدي ولې دې پوره فیملي دې ختمه کړه دې ته وایي تخته چې څومره تښتېدی شي دا پسې یو غټه اتوړه راوالي ماتوړ دې ته وایي تخته چې څومره تو تښتېدی شي د کوره پسې بار راوځي دې ته اتوړه چوته کړی څنګه ونه راچي په دې کې یو ډز شي چې دا جنۍ هم ولګي پولیس والا یې په سر ولیده پولیس والا دا مقصد یې چېرته دا غلطه جنۍ وه او دې دا بله چې کومه شریفه جنۍ ده دا یې وژله پولیس والا ته پته نه چې اصل کې ارامۍ خو دا بله وه او دې خو ته د خپل د فیملي بدله اخسته دی په توړه باندې وژله دا پولیس والا چې راشي دلته کې انکوایري خوا د خوښۍ دی کې دا جنۍ بیا هم قلاره شوي او دا پولیس والا هم مړ کړي پولیس والا چې څو خبرېږي پولیس والا غځولی دا پوره فیملي راولي په دې کور کې ژوندي وسیځي او دا په خپل ګاډي کې کښېني او د دې ځای نه لاړه شي ملګرو په دا ویډیو د باندې خلک یې دا چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ډېره مننه